د ملګري تپوس کړی دی چې د اشراق او د ضحا په منځ کې څه فرق دی. وقت یې سره مخکې موږ دا جواب وکړو چې د اشراق او د ضحا په مابینځ کې څه خاص فرق نشته، صرف په نوم کې فرق دی. امام عینی ذکر کړی دی، نور علماء ذکر کړی دي، څومره شارحین د حدیث شریف هغه ذکر کړی دي چې د اشراق او د ضحا مونځ د یو مونځ دی. د کې فرق هغه صرف په دې دغه کې دی، په دې نوم کې دی چې اشراق دا د نور د راختې په ټینګ چې کوم دی هغه کیږي، او د تر ضحا مونځ مې لیکي، ځکه ضحا د دې د ټیم چې کوم دی د عام دی، د دې ابتدا کیږي د نور د راختې نه واله تر د اغه د اوقات مکروه وخت مکروه چې کوم راځي د غرمې هغه پورې دا ټیم دی. نو وسو چې کله د نور د راختې په ټیم کې څوک منځو کې د اشراق هم دی ضحا هم دی، لیکن چې روسته کله وکی د نور د راختې نه روسته نور ل راختل دی او د کوم چې ساخ ټیم دی پای کې وکی نو دا ضحا دی خو اشراق نه دی. نو په دې کې هغه نسبت د عموم خصوص مطلق چې وته لیکي د منطقيانو په اصطلاح کې د بعضي ملګری په پويږي بعضي په نه پويږي چې هر د اشراق مون د ضحا مون دی او هر د ضحا مون چې کوم دی غیر اشراق مونږ اغه نه دی. نور دی کې فرق نشته بنا بر قول راجی. ځنې خلک هغه به کې فرقونه کوي، لیکن فرق به دی کې نشته. صحیح حدیث ته سره رجوع کی او دایمه اقوال سره رجوع کی، نو په دې کې فرق هغه صرف په دغه اعتبار سره دی، فرق اعتباری دی، فرق حقيقي اغه نه دی.